ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي د نن د بي خبر سره ستاسو په وړاندې یم سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د مارچ په 26مه نیټه کال 2025 د اکادمي ادبیات پاکستان په کانفرنس هال کې د رمضان المبارک د مبارک میاشتې په اړه یو ناتیه مشاعره وشوه. د دې مشاعرې صدارت پروفیسر جمیل علي صاحب وکړو او نظامت ښاغلي رحمان حفیظ ترسره کړو. په شروع کې د اکادمي ادبیات پاکستان صدرنشین پروفیسر ډاکټر نجیبه عارف مېلمنو ته ستړي مشي وي او هغې وی چې د فیوز او برکات په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سره د عقیدت اظهار لوی ثواب او د برکت خبره ده او تاسو ټول د دغه سعادت او سره چې دغه شو دا یو برخمن شو. پروفیسر جمیل علي صاحب د اکادمي ادبیات پاکستان د هڅه په زړه پورې وګڼله چې د رمضان په میاشت کې د دې نعتیې مشاعرې اهتمام کړی دی. وروستو په دې مشاعره کې چې کومو ښاغلو شاعرانو خپل نعتونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت اظهار د خپلو نعتونو په وسیله وکړو، نو په هغې کې پروفیسر جمیل علي، ډاکټر نجیبه عارف، ښاغلی عرش هاشمي، ښاغلی اختر عثمان، ښاغلی وفا چشتي، ښاغلی محبوب ظفر، ښاغلی میرمن نورین طلعت عروبه، ښاغلی رحمان حفیظ، ښاغلی عبدالقادر تابان، ښاغلی جمال زیدي، ښاغلی عبدالخالق تاج، ښاغلی نصرت یاب نصرت، مرمن سبین یونس، ښاغلی داود کیف، ښاغلی سلیم اختر، ښاغلی خورشید ابن لبید، میرمن افشا عباسي، ښاغلی اقبال حسین افکار، ښاغلی وسیم فقیر، ښاغلی اقدس هاشمي، ښاغلی فخر کفایت، میرمن سمینه تبسم مرزا، ساجد بیگ، ښاغلی حسن شهزاد، ښاغلی ضیا عارف شامل وو. په دې موقع پروفیسر ظاهر شاه ظاهر د موضوع په حواله مختصر او ډېر جامع خبرې وکړې چې ډېرې خوښې شوې. وروستو د روژه ماتي اهتمام شوی او د هغې نه وروستو د ماښام لمونځ ادا کړی شو او د اجتماعي دعا سره دا دستوره سر ته ورسېده. जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम पिस रहे हैं, मौला करीम अपनी ताकत से तमाम कासिबों को नीत पर नाबूद फरमा, रब्बे करीम इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा, रब्बे करीम तमाम मुसलमानों की मदद फरमा, हम सब की मोहब्बतें कायम रख, हमारे मुल्क को सलामत रख, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मजलूमीन की बख्शिश फरमा, बतौर खास हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, उनके लिए हमें दुआ करने वाला बना, मौला करीम उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, हमें उनके लिए दुआ करने वाला बना, हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. د اکادمي ادبیات پاکستان ناظم او مسول مدیر ښاغلي اسم بټ او د اکادمي ادبیات پاکستان نور ورکران د هغه په سربراهۍ کې خدمت ته ولاړو. ډېره